بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو رونو او خويندو، نن به تاسو ته یو ډیر مجرب ازمایل شوی او د دین له نظره ډیر بابرکته وظیفه درو خایم. دا وظیفه د یا الله په مبارک نوم باندې ده، کوم چې د ټولو نومونو سردار دی. د وظیفې فضیلت که یو مسلمان سړی یا خزا هر ورځ یو زر یعنی زر زلا یا الله وای، ان شاء الله د هغه لزړه با ټول شکونه وسوسه او بد خبرې روکی شي. پزړه کې به آرام، یقین، عزم او د الله جل جلاله د رحمت احساس پیدا شي. یا الله دا سینوم دی چې د الله رحمت په بنده په ژوند کې بدلون راولي. یوازې یو ذکر خو نه دی، بلکې یو قوت دی، یو طاقت ته، یو روحانی نسخه ده د ناروغۍ لپاره. که څوک ډیر سخت مریض وي، ډاکټران په عاجز شي او علاج خلاص شي، نو هغه دې په زیات مقدار سره د زړه په اخلاص یا الله وایي او بیا دې د شفا لپاره لاسونه جکړي او دعا دې وکړي. ان شاء الله الرحمن تر هغه چې د مرګ مقرر وخت نوي رسیدلې، تر هغه چې د مرګ وخت مقرر نوي رسیدلې، الله جل جلاله با شفا ورکوي. طریقہ د وظیفې دادا: نمبر 1 په پاک حالت کې کینئ. نمبر 2 درې ځله درود شریف وایي. نمبر 3 بیا زر ځله یا الله په آرام سره په حضور سره وایي. نمبر 4 په آخر کې بیا درې ځله درود شریف وایي. نمبر 5 او د خپل حاجت لپاره دعا وکړئ. رونو او خويندو، دا ذکر د دنیا او آخرت دواړو د کامیابی لاره ده. تلی په صدق کې نیت وکړئ او یوازې الله ته امید لرئ. که ویډیو مو خوښ شوه نو لایک، سبسکرایب او شیر کړئ ترڅو نور مسلمانان هم د دې مبارک ذکر نه خبر شي. جزاکم الله خیرا. الله تعالی دې تاسو ټولې نیمګړتیاګانې پوره کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.